أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. دا اوس د عباد الرحمن صفتونه شروع. په هماغه سلسله کې الله پاک فرمایي والذین، او هغه خلق دی عباد الرحمن د الله هغه نږدې بندگان، لا يدعون مع الله الها، چې نه رابلي د الله پاک سره معبود بل خدای نه رابلي، ولا يقتلون النفس التي، او نه وژني دوی نفس هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله پاک قتل داغه. لکه یو سړی دی هغه مړی کړی دی او قصاص کیږي نو د هغه مرګ روا دی، یا یو سړی دی د اسلام نه منکر شوی دی نو د هغه مرګ روا دی او مرتد شوی دی، او یا یو کافر محارب دی، جنگ دی د مسلمانانو او د دوی کافرانو په منځ کې، د هغې نه بغیر یو نفس چې مؤمنه نفس وي یو بېګناه نفس وي هغه نه وژني. نو التي حرم الله الا بالحق، مگر په حق سره په طریقې د حق هغه دا دی چې قصاص وي یا رجم شي او یا مرتد شي. ولا یزنون، او بل عادت دا دی او کار دا دی چې دوی زنا نه کوي. لکه یوسف علیه السلام چې د 7 کوټو دننه او د زنا ونه کړه او انکار یې وکړ او الله ترې خلاص هم کړه، لارې ورته خلاصې کړې. ومن یفعل ذلک، چا چې دا کار وکړو نو یلقى اثاما، دی به مخامخ شي د جزا د ګناه سره، د ګناه سزا به وګوري. یضاعف له العذاب، زیاتولی شي دوی دپاره عذاب یوم القیامت، په ورځ د قیامت، ویخلد فیه، او همیشه به یې په دې جهنم کې مهانا، ذلیله، یعنی کافر به په جهنم کې ذلیل وي. مومن تم الله جهنم کې بعض وخت کې چې ګناه وکړي جهنم ته داخلوي، خو هغه جهنم کې مومن د پاره د تطهیر داخلول دي. مومن چې داخليږي جهنم ته نو دا د پاره د پاکوالي چې الله یې د ګناه نه پاکي، او کافر هغه د اهانت د پاره. الا من تابا، مگر هغه څوک چې توبه یې ویسته د کفر نه او په اسلام کې داخل شو، آمن او ایمان راوړه، وعمل عملا، او عمل وکړه داسې او عمل صالحا چې صالح او روغ عمل وکړه، فاولئک دغه خلق چې دي یبدل الله، بدلی الله پاک سیئاتهم گناهونه د دوی حسنات په نیکیو باندې. وکان الله غفور الرحیم، او دی الله پاک مغفرت کوونکی او مهربان. ومن تابا، چا چې توبه ویستا، وعمل، او عمل وکړو صالحا صالح، فانه یتوب الی الله، نو دا چې دی رجوع کوي الله پاک ته متابا په توبې سره. والذین لا یشهدون الزور، او هغه خلق دي دا عباد الرحمن چې نه حاضریږي د دروغ گواهی ته، یا شرک ته، یا مجالسو د شرک ته، او د دروغو چې څومره مجالس دي د هغې نه ځان ساتي. واذا مروا باللغو، کله چې دا تیریږي دا عباد الرحمن په بیهوده خبرو باندې، مروا کراما، او تیریږي په عزت سره، نو داسې ځان د هغوی سره یو خلط کوي نه او یو ځای کوي نه. والذین، او هغه خلق دي اذا ذکروا بآیات ربهم، کله چې دوی ته نصیحت وشي په آیاتونو د رب خپل، لم یخروا علیها، نګرځي دوی په دې باندې سمن کاڼه، وعمیانا، او ړانده. داسې نه کېږي چې د سره خبره وانه نه، چې یو اهمه خبره او د دین او د اسلام خبره د نصیحت خبره، نو په ډېر خس شکل سره ورته غوږ دي او ډېره ښه اوري او ګوري ورته. والذین، او هغه خلق دي یقولون چې وایي ربنا، ای رب زمونږه، هب لنا، راکې مونږ ته، من ازواجنا، د بیبیانو خپلو نه، د ښځو نه، و ذریاتنا، د اولادې خپلې نه، قرة اعین، یخوالی د سترګو،
وجعلنا للمتقین اماما، یعنی اولاد منگ تا صالح و نیکمل وگرزوا، او وجعلنا منگ وگرزوا للمتقین د متقیان و مقتدیان د پارا اماما پیشوا او مقتدام کی نیکانو خلقو امامت دا پکار دے. اولائک دغ خلق چی دی یجزون الغرفتا پا بدلہ کی باور کلیشی بالخانی بما صبرو په سبب داغه چې دوی صبر کړي په طاعاتو باندې ويلقون فيها دوی به مخامخ شي په دې جنت کې تحیتن د تحیی سره وسلاما او د سلام سره، نو حیاک الله به ورته وي او خر اغلاس به ورته وي، اهلا وسهلا مرحبا به ورته وي، خوش آمدید به ورته وي. خالدین فیها همیشه به دوی په دې جنت کې حسنت مستقرن خیسته دی زید قراری د دوی و مقاما نو په اعتبار د مرتبه سره مرتبه موچته ده. قل ورته وی پیغمبر ما یعبأ بکم ما یصنع بعذابکم، ربی سکی په عذاب ستاسو باندې رب زما، لولا دعاؤکم کچیری نوی دعا ستاسی یعنی را بلل ستاسی د آلهو کنوی ستاسی په عذاب باندې الله څه کوي، الله ته خدا خود نه ورکوي چې دا خلک دې په اور کې ولویږي، نه خو خلک چې سرغړونه کوي او د دلایلو نه سرغړونه کوي انکار کوي بیا هغوی دپاره سزا پکار ده. فقد کذبتم په دغه سره تکذیب کړی او تاسو، فسوف یکون لزاما نو زر بشي زر دی چې شي به لزامن یعنی ملازما لکم یو زید تاسو سره دا عذاب. دا صورت شعراء دی، صورت شعراء نازل شوی دی وروسته صورت واقعین په حالت جمعی کې، شپږشتم صورت او په حالت د نزول کې 40 صورت دی. او ربط مخکې سره مخکې کې بیان د عباد الرحمنو او په دې کې بیان د بعضی مکذبینو ذکر کوي په مقابل کې داغي، مخکې کې بیان د عباد الرحمنو او په دې کې الله پاک بیان د هغه مقربینو ذکر کوي الله پاک. نو دا غرنګي په دواړو کې ذکر د قرآن عظیم شان کیږي او دواړه مکی صورتونه دي او ذکر د قرآن عظیم شان په دواړو کې راغلی دی او هغه کې توحید او رسالت بیانېده او دې کې دلایل د توحید او د رسالت دا بیانېږي. او همدارنګې کفار او د مشرکانو ذکر په هغه ځای کې و د هغوی د شبهاتو دپاره جوابونه ورکولو او په دې کې د کافرانو او د مشرکانو د شبهاتو جوابونه ورکولی کېږي. آیاتونه د دې صورت 229 آیاتونه لري او 1290 کلمات دي پکې او 5542 حروف دي پکې. نو فرمایي طه سین میم، طه معنا طامسة الجهل، دا قرآن عظیم شان جهالت ختمی، او سین معنا سریعة الازاله زر ختمی کفر لرا، او میم معنا مزیل للشبهات دا ختمون کې د شبهات لرا. نو شبهات د منکرین او د کافرینو هغه ختمی. الله وی تلک آیات الکتاب، دغه آیاتونه د کتاب دی مبین د ښکارا، لعلک باخع نفسک شاید چې ته قتلونکی ځان خپل لره ای پیغمبره د خفګان نه، نو ډېر خفګان مه کوه، بس دا خلک پرېږده که مني ودې مني که نه مني بس خپل کار وکړي. الله یکونو چې دوی نه کېږي مؤمنین ایمان لرونکي، نو ځان مه قتلوه. ان نشأ که وغواړو مونږه ننزل علیهم نازل بکو په دوی باندې من السماء د اسمان نه آیتا یو علامه یو معجزه، فظلت اعناقهم وبګرځېږي سټونه د دوی لها دی آیات لرحا خادعین تابعین، تابع بشي بالکل به په اسلام کې داخل شي، خو موږ داسې نه غواړو. که په زور باندې وی دا ټول خلک به اوس الله مسلمانان کړی وي، ځکه چې یوه تیږه پرې راولېدلې چې هلکه که اسلام راوړی ښه ده که نه یې راوړی ګوره تیږه در باندې خطا کوم، نو ټول به مسلمانان وي، خو الله داسې نه کوي ځکه دا امتحان دی. وما یأتیهم من ذکر او نه دی راغلی دوی ته د نصیحتنا من الرحمن د رحمان ذات نه محدث نوی الا مگر کانو ودوی عنه داغنا معرضین اعراض کون کی. فقد کذبوا
په تاغې سره دوی تکذیب وکړو. فسیاتیهم زرد چې رابشي دوی ته انباء ما کانوا به یستهزئون خبرونه د هغه چې و دوی په هغه پورې یستهزئون ټوخې کوونکي. اولم یروا آیا دوی نه ګوري الی الارض ځمکې ته کم انبتنا فیها چې موږ څومره را زرغون کو په دې کې من کل زوجن د هر قسم نه کریم ښایسته هر قسم شیان یې ګوره زرغونه کړي دي. ان فی ذالک بېشکه په دې کې مذکور کی لآیتا دلایل دي وما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر د دې نه ایمان لرونکي. وان ربک او بېشکه رب ستا چې دی پیغمبر هو العزیز دا غالب دی په عذاب د دوی او الرحیم رحیم دی په تاخیر د عذاب. الله ورسته کوي د عذاب وایي خیر دی سم بشي او په دوی باندې یو استدلال هم جوړیږي چې ګوره دومره صبر مې درته وکړو بیا هم نه سمېدی تاسو. نو په دې رکوع کې الله پاک الته بیان د اخبار ماضیو او په ضمن د قصې د موسی علیه السلام کې او په دې کې الله پاک هم قصه د موسی علیه السلام اجمالا ذکر کړه. الته اجمالا دلته تفصیلا ده او موضوع اثبات د توحید د باری تعالی په تبلیغ د موسی علیه السلام او تسلی نبی علیه السلام لره په ضمن د قصې د موسی علیه السلام کې. نو فرمایي او بیان د مکالمې د موسی علیه السلام د فرعون سره او نو فرمایي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ او یاد کا وخت چې آواز وکړه رب ستا موسی علیه السلام ته ان ائت القوم الظالمین چې ورشه قوم ظالم ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون دوی ولې نه یریږي. قال موسی علیه السلام ورته لرب ای رب زما انی اخاف زیریږم ان یکذبوني چې دوی به زما تکذیب وکړي او ما به ونه مني. ویضیق صدری او تنګیږي سینه زما ولا ینطلق لسانی او نه چلیږي ژبه زما یعنی ژبه من بدنیږي ژبه کې لکنتو هغه په اوله کې چې د فرعون کور کې اوسېده او سکروټه یې خوله کې اچولې وه د هغې د وجې نه په ژبه کې لکنت پیدا شوی و. فارسل الی هارون ولېږه ای الله پاکه دا پیغام او دا نبوت هارون علیه السلام ته هم ورکړه. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام په دعا باندې الله پاک پیغمبر کړی و نو هغه په مصر کې و الله پاک هلته ورته پیغام ورولېږه. ولهم علی او بله خبره دا ده الله چې ولهم علی ذنب د دوی په ما باندې یو قصاص دی او ګناه ده. فاخافو زه ویرېږم ان یقتلوني چې ما به قتل کړي اگر که زما پکې قصاص حق نه دی ځکه چې خطایي ما نه مړ شوی و. قبطي د فرعون د قوم سړی په سوک باندې والی و مړ شوی و د هغې قصه به هم راشي. قال الله ورته کلا هرګز داسې نه ده ای پیغمبره ورشه ته فاذهبا دواړه ورشئ بآیاتنا په آیاتونو زموږ باندې انا معکم بېشکه موږ تاسو سره یو مستمعون اوریدونکي یعنی سامعون ما یجری بینکما فاتیا فرعون دواړه ورشئ فرعون ته فقولا او ورته ووایئ انا بېشکه موږ چې یو رسول رب العالمین موږ را لېږلی شوي د رب العالمین د طرف نه یو ان ارسل معنا بني اسرائیل چې ولېږه موږ سره بني اسرائیل. قال فرعون ورته ویلې نو فرعون ګوره بې غیرته کار وکړه خپل احسان یې پرې وکړو. اولم نربک فینا آیا تا موږ سره تربیت نه دی حاصل کړی وړوکی یوان راجګ نه شوي او دومره کوچنی نه وي ولیدن صغیر وړوکی ولبست فینا او تا موږ سره تیر کو من عمرکا د عمر ستانه سنین څو کاله 10 کاله د زموږ ډوډۍ خوړلې ده. وفعلت ودکتا فعلتک فعل ستا التي هغه فعلت چې تا وکړو بل ګوره هغه زموږ سړی دی وژلی و او بیا همداسې لاړې او وانت من الکافرین توی د جاهدین نعمت التربیت تا انکار وکړو د نعمت د تربیې ته ناشکری
ته اوس راځې موږ ته دعوتونه راکې. قال موسی علیہ السلام ورته فعلتها، بالکل دا کارونه ما کړي. اذن په دغه وخت کې وانا من الضالین، او زه د محبت کوونکو نه وما د خپل قوم سره. ففررتو، نو زه لاړم، منکم د تاسو نه، لما خفتکم، هر کله چې ویرېدم تاسو نه چې مړ مې نه کوي. ووهب لی ربي، او راک ما ته رب زما حکما، دا نبوت. وجعلنی، او وی ګرځولم زه من المرسلین، د رسولان. دا حکم راک په طلب د بني اسرائیلو چې بني اسرائیل راوباسه د مصر نه، او خپل هغه پلارني وطن ته بوزه، شام ته. او حکما وجعلنی، او زی وګرځولم من المرسلین، د رسولانو نه. تاسو ته ګوره، زه مونږ دواړه ورونه پیغمبران راولېږلو. وتلک نعمت تمنها، او دا یو نعمت دی، دا تربیت. تمنها، چې ته احسان کوي، علی په ما باندې، ان عبدت بني اسرائیل، چې تا غلامان جوړ کړي دي بني اسرائیل. قال فرعون، نو ویلی فرعون، وما رب العالمین، خڅوک دی رب العالمین. قال موسی علیہ السلام ورته رب السماوات والارض، رب د اسمانونو د ځمکې چې دی هغه رب العالمین دی. وما بینهما، هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي، ان کنتم که تاسې موقنین، یقین کوونکي. قال فرعون ورته، قال فرعون ویلی، لمن د پاره د هغه چا، حوله، چې ګر چاپېره ترې ناستو، الا تستمعون، تاسو نه اورئ. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسی علیہ السلام ورته ویل چې رب ستاسې او رب د پلارانو ستاسو چې مخکیني دي. قال فرعون ورته ویل ان رسولکم الذی، بشکه رسول ستاسې هغه، ارسله چې را لېږلی شوی دی، الیکم تاسو ته، لمجنون، دا لیونی دی. نو د لیوني ټاپی پې ولګوله. قال موسی علیہ السلام ورته ویلي رب المشرق والمغرب، چې رب د مشرق او د مغرب دی، د ټولې دنیا رب دی، د جنوب او د شمال هم دی. دلته مشرق او مغرب واحد ذکر شو، بل ځای کې تسنیه ذکر شوی، مشرقین والمغربین، بل ځای کې جمع ذکر شوی، مشارق او مغارب. دا نفس په جهت سره چې یو مشرق دی بل مغرب دی، او مشرقین او مغربین د جمع او د اوړي په اندازه، او مشارق او مغارب چې راغلی جمع، هغه د هرې ورځې خپل مشرق دی او خپل مغرب دی. وما بینهما، هغه چې په منځ یې دواړو کې دي، ان کنتم تعقلون، که چیرې تاسې پوهیږئ. قال لئن اتخذت الها غیري، نو فرعون ورته ویلي که چیرې نیسي ته اله او معبود او خدای غیر زمانه، لاجعلنک من المسجونین، نو زه به وګرځوم تا د بندي کړی شوو نه، سجن کې به دې واچوم، او په قیدخانه کې به دې واچوم، په محبس کې به دې واچوم. قال موسی علیہ السلام ورته ویل اولو جئتک بشیء مبین، اگر که زه تا ته راتګ وکړم په یو شي ښکاره باندې، ښکاره معجزه هم درته پیش کړم، نو بیا به هم نه منې. قال فرعون ورته ویل فأت به، راوړه ته هغه، ان كنت کئیت من الصادقین، د رښتینو نه. نو فالقى عصاه، خطا یې کړه امسا خپله، فاذا هي ثعبان، پس ناګهانه دا یو اژدها شوه، یو غټ خامار شو، مبین ښکاره. لکه دا مسله مخکې مونږ چیړلې وه چې یو ځای کې الله پاک وایي فاذا هي حیة تسعى، وروسته به راشي، او دلته وایي ثعبان مبین. نو دا منډې ترړې داسې وې لکه د نري مار، او نور غټه بلا وه. ونزع یده، او راویستی لاس خپل، فاذا هي بیضاء، پس ناګهانه سپینو، یعنی 2 میله قدر اندازه خولی وه، دومره غټه خولی وه. للناظرین، کتونکو د پاره. اوس دا مخکې رکو کې بیان د مقابلې د موسی علیہ السلام د فرعون سره، په دې کې مقابله د موسی علیہ السلام د ساحرانو سره.
قال للملئ حوله ویل فرعون د هغه سردارانو دپاره چې ګر چاپېر تېنه ناستو ان هذا چې بېشکه دا سړی چې دی دا موسی لساحر سحرګر دی علیم پوی یرید اراده لري ان یخرجکم چې وباسي تاسې من ارضکم د ځمکې ستاسو نه بسحره په سحر خپل فماذا تأمرون تاسو څه امر کوئ قالو نو فرعونیانو ورته ویلي د پارلمان ارجه واخاه مهلت ورکه دته او ورور د دته وبعث ولیږه فی المدائن په ښارونو کې حاشرین راجمع کوونکي یأتو کا چې راشي تا ته بکل سحار په هر یو ساحر علیم چې پوی دی فجمع السحرة راجمع کړی شو ساحران لمیقات یوم معلوم د پاره د میقات دغه ورځې چې او معلومه یعنی د ورځ د میلې د خالی ورځې مقرره کړه وقیل للناس او ویل شو خلکو ته هل انتم مجتمعون ایا تاسو جمع کیدونکي راجمع شئ ټول راشئ لعلنا نتبع السحرة شاید چې موږ تابعداري وکړو د ساحرانو د خپلو ساحرانو دا دومره وخت چې دا مصرفونه پې وکړو نو همدې ورځ تم ساتلي دي او نن به مناظره کوي ان کانو هم الغالبین کچیري ودوی غلبه حاصلونکي فلما جاء السحرة ورکله چې رالل جادوګر نو قالو وی ویلی لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا ایا موږ د پاره به څه بدله ان كنا کو منګه نحن الغالبین منګه غلبه حاصلونکي قال نعم فرعون ورته او وانکم بشک تاسو چې ځن په دغه وخت کې لمن المقربین د ډېر نږدې خلکو نه وئ قال لهم موسی ویل دوی ته موسی علیه السلام القو خطا کوي مان تم ملقون هغه چې تاسو خطا کوونکي لکه بل ځای کې تفصیل راځي چې جادوګر ورته ویل چې اول ته خطا ورکوونکي که موږ واچو نو فالقوا حبالهم خطا کړ دوی امساګانې خپلې رسۍ خپلې وعصیهم امساګانې وقالو او ویلې بعزت فرعون زمونږ د قسمې په عزت د فرعون انا موږ چې یو لنحن الغالبون موږ غلبه حاصلونکي یو موږ به کامیابیږو فالقا موسی نو خطا که موسی علیه السلام عصاه امسا خپله فاذا هي تلقف پس ناګهانه د امسا راټول کړو ما یافکون هغه چې دوی کم دروغ ویلي وو فالقی السحرة نو چې ساحرانو پوه شو چې او دا خو سحر نه دی جادو نه دی دا خو معجزه ده نو فالقی السحرة پریوتل دا ساحران ساجدین سجده کوونکي نو قالو وی ویلی آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړی په رب د عالمینو رب موسی چې رب د موسی علیه السلام دی و هارون او د هارون علیه السلام قال فرعون ورته ویلی آمنتم تاسو ایمان راوړی له دغې موسی دپاره قبل ان آذن لکم مخکې د هغه نه چې تاسو ته اجازه وکړي انه دغه موسی چې دی لکبیرکم دا مشر ستاسو دی الذي هغه علمکم السحر چې ښودلی دی تاسو ته سحر تاسو د همدې نه جادو زده کړی ښه فلسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ فلو قطعنا خامخا به پرې کوم زه ایدیکم لاسونه ستاسې وارجلکم خپې خپلې خپې ستاسې من خلاف د بدل نه یعنی ښی لاس او چپه خوا ولأصلبنکم او زبم په دار کم اجمعین ټول نو چې دا اختار ورته ورکړو نو د جادوګرو په زړونو کې معمولي غوندې یې رم پیدا نه شوه وایي بلکل موږ ته دې ته فدایان وایي وی منگا تیاری ورته قالو نو دوی ورته لا زیرا اس پروانشته په منگ بانی انا منگ شیو الى ربنا منقلبون رب خپل لرا ورگرزیدون کیو اللہ تب ورزوخا انا منگ شیو نتمعو منگا تملرو ان یغفر لنا چه مغفرتو کی منگ تا ربنا رب زمنگ او خطایانا گناہ زمنگا ان کننا او یو منگا اول المؤمنین اول غاڑی خودن کی
واوحینا الی موسی منګه وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادی چې بوزت په دې کې 20 کاله یا 30 کاله موسی علیه السلام د دې فرعون سره او د قوم د سره په دې کشمکش کې تیر کله یو عذاب راځه کله بل راځه کله څه او کله څه اخر چې ونه شوه نو الله پاک ورته ویلي چې بس بني اسرائیل در سره واخله او وځه دا قسم تېره شوې وه واوحینا الی موسی منګه وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادي چې بوزه د شپې زما بندگان بني اسرائیل انکم بېشکه تاسو چې متبعون تابع کړی شوي یعنې فرعون به درپسې درځي نو فارسل فرعون ولیږه فرعون فی المدائن په ښار کې په ښاریو کې په ښاریاتو کې حاشرین را جمع کوونکي ان هؤلاء لشرذمة فرعون څه ویلي ان هؤلاء بېشکه دا خلک چې دي لشرذمة یوه قبیله ده قلیلون ډېر کم دا خو یو وره غوندې قبیله ده وانهم لنا لغایظون او بېشکه دوی موږ لره غصه راوستونکي دي او ما غصه کوي او انا موږ چې یو لجمیع ټول حاضرون باوسله یو بلکل هر څه باندې مالامال یو فاخرجناهم موږ وایستل دوی لره من جنات وعیون د هغې باغونو نه او د چینو نه وکنوز او د خزانو نه ومقام کریم او د زید عزت نه کذالک واورثناها همدارنګې په وراثت ورکړه موږ دا ځمکه بني اسرائیلو ته دا د مصر بادشاهي به بني اسرائیلو ته ورکړه فاتبعوهم تابع شو د دوی پسې مشرقین فرعون د دوی پسې شو مشرقین په داسې وخت کې چې د اشراق وخت لمر راختلی و چې ګوري خلک نشته لکه بني اسرائیل څه شو یو نشته نه نر شته او نه ښځه نه غوړ شته او نه زوړ الی وی راوینیسئ ټول ورپسې وځئ فلما ترى الجمعان هر کله چې ویل د دوی دوه ډلې قال یعنې مخامخ شو دواړه ډلې د فرعون او د موسی علیه السلام ډله نو دلته د موسی علیه السلام قوم ورخطا شو چې مخې ته دریاب دی او شاته فرعون ډله راله اوس به څه کوو فلما ترى الجمعان نو قال اصحاب موسی ویلې ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکون بېشکه موږ خو موندلی شوي یو یعنې وموندلو موږ فرعون بس ګیرې کړو قال کلا ان معي ربي موسی علیه السلام ورته ویل هرګز داسې نه ده ان معي ربي ما سره رب زما دی سیهدین زر دی چې ما ته به هدایت وکړي فاوحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان اضرب بعصاک البحر چې ووهه په امسا د دریاب فانفلقه دریاب څیري شو چې ویې وهه 12 لارې پکې پیدا شو فکان شو کل فرق هر یوه حصه کالطود العظیم لکه غر غټ غر غوندې داسې ځکه ډېر جوور دریاب او وچه لار پکې جوړه شوه 12 لارې جوړې شوې وازلفنا او موږ نږدې ثم الاخرین بیا وروستني نور خلک وانجینا موږ نجات ورکړه موسی علیه السلام ته ومن معه او هغه چاته چې د سره و اجمعین ټولو ته ثم غرقنا الاخرین بیا غرق کړه موږ وروستنی خلک د فرعون او د فرعون قوم ان فی ذلک بېشکه په دې مذکور کې لآیة دلایل دي د عبرت وما کان اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر د دوی نه نو د اکثر د دوی نه مؤمنین ایمان لرونکي وان ربک او بېشکه رب ستا چې دی لهو العزیز دا غالب دی الرحیم رحم کوونکی دی واتلو علیهم اوس دا مخکې رکوع کې د فرعون او د موسی علیه السلام قصه او په دې کې مقابله د ابراهیم علیه السلام د قوم خپل سره واتلو علیهم نو هلتم دلایل د توحید د باری تعالی نقلیه دلتم دلایل د توحید د باری تعالی نقلیه واتلو علیهم ولوله په دوی باندې پیغمبر نبا ابراهیم قصه د ابراهیم علیه السلام اذ په وخت کې قال لابیه چې ویل خپل پلار ته وقومه قوم د ته ما تعبدون د څه شي عبادت کوئ تاسو قالو دوی ورته نعبد اصناما موږ عبادت کوو د بوتانو
فنزل لها منګه ګرځو دی لره عاکفین مقیمین قایمون کی فنزل لها مقیمین عاکفین مقیمون قال هل يسمعونكم ابراهیم علیه السلام ورته چې دوی ستاسو خبر اوري استدعون چې هغه وخت چې تاسو راوبلئ او ينفعونكم یا فایده رسي تاسو ته او کچیرته عبادت کوي او یضرون یا ضرر رسي دوی تاسو ته کچیرې عبادت ونه کوي نو دلته هغوی غلي شو نو قالو دوی ویل بل وجدنا بلکې موږ موندلی دی آبانا پلاران خپل کذلک یفعلون دا رنګې کول نو د پلار او د نیکه رواج دی زموږ قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل افرأیتم آیا وینئ تاسې ما هغه کنتم تعبدون چې تاسو وی عبادت کوونکي د هغې انتم تاسې و آباؤکم او پلاران ستاسې الاقدمون چې مخکیني تیر شوي دي فإنهم عدو لی دغه ټول دشمنان دي زما الا رب العالمین مگر رب د مخلوقاتو چې دی هغه زما دوست دی الله پاک الذي هغه الله خلقني چې زی پیدا کړی فهو یهدین او د ما ته هدایت کړی دی دین حق ته ګوره ابراهیم د ورکوټو په وخت کې او صغیرو او الله پاک ورته هدایت کړی او د فرعون د مور سره مناظره وکړه د پلار سره وکړه د نمرود سره وکړه او والذي هغه هو یطعمني چې هغه ماته طعام راکوي ویسقین او ماته اوبه راکوي ما باندې سکي واذا مرضت فهو یشفین کله چې مریض شم هغه ماته شفا راکوي والذي یمیتني او هغه ذات چې ما مړ کوي ثم یحییني او بیا مې ژوندی کوي چې ګوره باس بعد الموت به منئ والذي یو هغه ذات اطمعو چې زه تمه لرم ان یغفر لی چې مغفرت وکړي ماته خطیئتي د ګناه زما یوم الدین په ورځې د جزا رب هب لی حکما یا الله ما ته راکړي حکم والحقني بالصالحین او ما یو ځای کې د صالحانو خلکو سره وجعل لی وګرځوه ما دپاره لسان صدق ژبه د رښتیا او د حسن د ثنا د ښایسته فی الاخرین په وروستنیو خلکو کې چې زه مړ شمه ابراهیم علیه السلام الله پاک داسې یو شان ورکړی چې ټولو ادیانو منلی دی وجعلني ما وګرځوه من ورثة جنة النعیم د ورثو د جنت النعیم نه د نعمت والا جنت او وغفر لی ابي مغفرت وکړه زما پلار ته یعنی مغفرت نه مراد وی هدایت دی یا دا وا چې دی وخته پورې منع نه وه د ابراهیم علیه السلام نو پلار ته ځکه دعا وکړه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه هر کله چې ورته معلومه شو چې دا د الله دشمن دی او دې ته دعا نه ده پکار نو بیا ترنه بیزاره شو بې دعا ورته نه کوله انه کان بېشکه الله پاک چې دی انه کان دا پلار زما چې دی دا دی من الضالین د ګمراهانو نه ولا تخزنی ما مرسوا کوه یا الله یوم یبعثون په وخت کې چې دا خلک را پاڅولی شي یوم هغه ورځ لا ینفع مال چې فایده نه رسي مال ولا بنون او نه بچیان الا من اتى الله مگر هغه څوک چې راته وکړي الله پاک ته بقلب سلیم په زړه سالم باندې وازلفت الجنة للمتقین او رانږدې به شي جنت للمتقین د پاره د متقیانو وبرزت الجحیم ښکاره به شي جهنم للغاوین د پاره د سرکشانو او وقیل لهم وبویل شي دوی ته اینما کنتم چیرته دی هغه چې وایي تاسې تعبدونه عبادت کوونکي د هغه په دنیا کې من دون الله بغیر د الله نه هل ینصرونکم ایا دوی ستاسو امداد او کومک کوي ام ینتصرون او که د خپلو ځانونو امداد کولی شي خپل ځان عذاب نه بچ کوی شي فکبکبو فیها د دوی به سرنګون شي سرونه به ښکته شي او سرکته زندگی به تیروي نو فیها هم دوی والغاوون او هغه عابدون وجنود ابلیس لښکر د ابلیس اجمعون ټول قالو نو دوی به وایي وهم فیها یختصمون دوی به دا معبودین او عابدین به په دې کې جګړه وکړي
دا خدایان او د دغه متبعین تابع کیدون کی دا به جګړه وکړي. تالله وی قسم دی په الله ان كنا لفی ضلال مبین، بشک او مونږ په ګمراهۍ ښکاره کې. اذ نسویکم برب العالمین، چې کله مونږ تاسو برابر کړئ ای بوتانو د رب العالمین سره. وما اضلنا الا المجرمون، او مونږ نه یو ګمراه کړي د هدایت نه مگر مجرمانو خلکو. وما لنا من شافعین، نشو مونږ د پاره دوی من الشافعین د شفاعت کوونکو نه، یا مونږ د پاره څوک سفارش کوونکي نشته چې هغه انبیاوي یا اولیاوي یا علماوي او زمونږ شفاعتو کې نه شفاعت نشي کولی، ځکه شفاعت په ایمانیاتو کې نه کیږي. ولا صدیق، او نشته زمونږ ملګری حمیم نږدې. فلو ان لنا کرتن، کچیری مونږ د پاره بیرته ګرځېدل، فنکونانو مونږ بشو من المؤمنین د مؤمنانو نه. بیا به ورته وایي چې بلکل که مونږ لاړو بیا به ایمان راوړو. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې لآیة دلایل دي د قدرت. وما کان اکثرهم مؤمنین، او نو اکثر د دوی نه ایمان لرونکي. وان ربک، او بېشکه رب ستا چې دی پیغمبره، لهو العزیز، دا غالب دی په عذاب ورکولو د دوی، او الرحیم، مهربان دی په قبول د توبې او په غلبه د مؤمنانو. کذبت قوم نوح، اوس دا مخکې رکو کې بیان د دلایل د توحید د باری تعالی په دلایل نقلیه و، دې کوم دلایل نقلیه ذکر کیږي. هلته د ابراهیم علیه السلام قصه ذکر شو، هلته د موسی علیه السلام قصه ذکر کیږي، او تسلی نبی علیه السلام لره، او مکالمه د نوح علیه السلام د قوم خپل سره دا ذکر کوي. هلته مکالمه د ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره وه، دلته مکالمه د نوح علیه السلام د خپل قوم سره وه. نو فرمایي کذبت قوم نوح، تکذیب وکړه قوم د نوح علیه السلام، مرسلین د رسولانو. نو قوم نوح خو یوازې د نوح علیه السلام نه انکار کړی، او دلته الله وایي د ټولو رسولانو، یعنی د یو رسول نه چې انکار وکړي نو دا د ټولو رسولانو نه انکار دی. اذ قال لهم اخوهم، په هغه وخت کې چې ویل دوی ته ورور د دوی نوح علیه السلام، الا تتقون، تاسو نه یریږئ، یعنی ځان نه ساتئ د عبادت د بتانو نه. انی لکم، بېشکه زه تاسو دپاره رسول امین، امانتګر. فاتقوا الله، د الله نه ویریږئ، واطیعوني، زما تابعداري وکئ. وما اسألکم علیه، او زه نه غواړم تاسو نه په دې باندې من اجر څه بدله. دا خو بېله خبر ده چې متاخرینو جایز کړي دي او متقدمینو جایز کړي دي، خو لیکن ګوره هر یو پیغمبر هم دا خبره کوي چې ما اسألکم علیه من اجر، زه نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه بدله. نو الله دې موږ ته خیر کړي اوس چې څه به کېږي. ان اجری الا علی رب العالمین، نه د بدله زما مگر پر رب د مخلوقاتو ده. فاتقوا الله، د الله نه ویریږئ، واطیعوني، زما تابعداري وکئ. قالو، نو دوی ویل انؤمنو لک، ایا موږ ایمان راوړو تا دپاره، او واتبعک الارذلون، او ستا تابعداري کوي دا ذلیل خلک، یعنی ستا غریب او غربه خلک تابعداري کوي. نو موږ ستا خبره څنګه ومنو؟ دا په کار دا ده چې یو غټ خان ایمان راوړی وی، یو ملک ایمان راوړی وی، نو بیا به موږ منلی وی. قال، نوح علیه السلام ورته ویل وما علمي، نه دی علم زما بما کانوا یعملون، چې دوی کوم عمل کوي. دوی ما ته حقیقت اوس معلوم نه دی چې دوی د الله دپاره کوي او که نه د پیسو دپاره کوي او ډوډۍ ورکه کړي. ان حسابهم، نه دی حساب د دوی الا علی ربی، مگر پر رب زما دی. لو تشعرون، که تاسو شعور لرئ. خو زه څه کومه؟ دا خلک نه شړم ځان. وما انا بطارد المؤمنین، او زه نه یم شړونکی د مؤمنانو. ان انا نه یم زه الا نذیر، مگر یرونکی ما کافرانو د کفر نه، مبین ښکارا. قالو، دوی ویل ان لم تنتهی عنو، که ته زمونږ دا غوښتنه نه منې، مونږ درته وایو چې دا غریب او غربه لرې که،
نو بیا به موږ ایمان راوړو. وایي چې نه، څوک چې په ایمان کې داخل شو هغه زمونږ ورونه دي. که غریبي او که مالداري او که خان او که ملکي او که هر څوک که والی وي او که جوالی وي هغه زمونږ ورور دی. یا نوحو لتکونن من المرجومین، وی که نه منع کېږي نو ته به شې من المرجومین د سنګسار کړی شو نه، په تیږو به دې وولو. قال د ورته ربي ان قومي کذبون، اے رب زما قوم زما تکذیب کوي. فافتح، ته فیصله وکا او خلاصې راولا بیني و بینهم، زما او د دوی په منځ کې، فتحا په فیصلې سره، ونجنی ما ته نجات راکا ومن معي او څوک چې ما سره دي من المؤمنین د مؤمنانو نه. نو الله وی فانجیناه، موږ نجات ورکړو نوح علیه السلام ته، ومن معه او هغه چاته چې د نوح علیه السلام سره و، چې 80 نفر و، فی الفلک المشحون، په هغه کشتۍ کې چې ډکه وه. د کشتۍ څو کارته ذکر وشو چې څومره کشتۍ وه او درې چته وه او څوک پکې و څنګه و. ثم غرقنا بعد الباقین، بیا غرق کړه موږ وروسته د دې نه باقي خلک. د نوح علیه السلام د زوی په شمول باندې په کنعان باندې. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې لآیة دلایل دي، وما کان اکثرهم مؤمنین، نو اکثر د دوی نه ایمان لرونکي. وان ربک، و بېشکه رب ستا چې دی پیغمبره، لهو العزیز الرحیم، دا غالب دی او رحیم مهربان دی. نو په دې رکوع کې اوس الله پاک څه ذکر کوي؟ مخکې رکوع کې اثبات د توحید د باری تعالی او تبلیغ د ابراهیم علیه السلام، په دې کې الله پاک دا تبلیغ د نوح علیه السلام او په دې کې تبلیغ د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام. التم توحید د باری تعالی په دلایل نقلیه او دلتم توحید د باری تعالی په دلایل نقلیه او بیان د مکالمې د نوح علیه السلام د خپل قوم سره، دلته مکالمه د هود علیه السلام د خپل قوم سره، او نتایج د مخالفینو ذکر کوي او قطع د تمې د ایمان د معاندینو نه. الله وی کذبت عاد المرسلین، تکذیب کړی و عادیانو د رسولانو. ګوره دلته یوازې د هود علیه السلام نه انکار کړی و عادیانو، الله پاک وی د ټولو رسولانو نه، ځکه چې د یو پیغمبر نه د انکار وکړو د ټولو نه دی. اذ قال لهم اخوهم، هغه وخت کې چې ویلې دوی ته ورور د دوی هود علیه السلام، الا تتقون، تاسو نه هېرېږئ، انی لکم، بېشکه زه تاسو دپاره رسول رالیږلی شوی یم، امین امانتګر. فاتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، واطیعوني، زما اطاعت وکئ. وما اسألکم علیه، ګوره نوح علیه السلام دا خبره کړه، دیم ورته دا خبره کوي. وما اسألکم، زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې من اجر څه بدله، ان اجري نه ده بدله زما الا علی رب العالمین، مگر په رب د مخلوقاتو. نو دا زمونږ وازونه چې نصیحت او تاثیر دومره نه کوي، دا هلته پیسې وي، نو د پیسو تمه او توقع به نه کوي په واز او په نصیحت کې. که چا درکړې په خپل انده نو شکر وباسه، که درې نه کړې چې ستا ګوره په ذهن کې دا خبر را نه شي ولې پیسې را نه کړې، نو چې دا خبرې کې خو پیسو دپاره روانې کړه، نو پیسو دپاره به نه ځي. اتبنون بکل ریع، ایا تاسو جوړوئ په هر یو پورته مقام کې آیتن یو قبا او نشانی، څلی به جوړول، او تعبثون، او تاسو لوبې کوئ په هغه چا چې څوک په تاسو تیریږي، ریشخند پې وهئ، په لاره کې به ناستو او په جوګو جوګو محلونو کې څوک به چې تېرېدل په هغې باندې به یې ګزار وکړه د تیږي، یا به یې اوبه پې ور واچولې، یا به یې وخندل ورپورې. او وتتخذون مصانعا، او تاسو جوړوئ قصرونه او بنګلې، لعلکم تخلدون، دپاره دی چې تاسو به همیشه دپاره اوسېږئ. وي ماڼۍ سله جوړوي اخر به کوچ کړي، دومره بس دی چې په تا سسیږي نه. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کله چې تاسو نیسئ بیا نیسئ په ظلم او په جبر سره. فاتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، واطیعوني، زما تابعداري وکئ. واتقوا الذي، ویرېږئ د هغه ذات نه، امدکم، چې امداد یې کړی ستاسو، بما تعلمون، په هغه چې تاسو پوهېږئ. په څه شي؟
امدکم امداد کړی ستاسې بانعام په چارپایانو باندې، ډېر غویان او ډېرې میښې او ډېرې وزې او میږې دا یې درکړي دي، وبنین بچیان هم درکړي دي، وجنات باغونه هم درکړي، وعیون چینې هم درکړي دي. انی اخاف علیکم زیریږم په تاسو باندې عذاب یوم عظیم، د عذاب دغه ورځې لوی چې عذاب لوی دی. قالو دوی ورتل سواون برابر ده علینا په موږ او عزتا کته موږ ته نصیحت وکړي ام لم تکن من الواعظین او کته نه د واعظ کوونکو نه. ان هذا نه دی دا واعظ الا خلق الاولین مگر دا دروغ دی د پخوانیو خلکو، دا عادت دی مخکم خلکو داسې کار کړی او اوس تیم کې. وما نحنو منګ نه یو تعالی را بمعذبین وما نحنو بمعذبین منګ نه یو عذاب کړی شوی، د مجهول صیغه ده، عذاب منګ ته نه راکول کیږي. فکذبوه دوی تکذیب وکړو د هود علیہ السلام، فاهلکناهم الله وی منګ هلاک کړو دوی. ان فی ذلک بیشک بدی مذکور کی لآیة دلائل دی، وما کان اکثرهم مؤمنین نو اکثر د دوی نه ایمان لرونکي. وان ربک و بیشک رب ستا چې دی له العزیز دا غالب دی، الرحیم مهربان دی. کذبت ثمود تکذیب کو ثمودیانو مرسلین د رسولانو، هغې کې اثبات د توحید په تبلیغ د هود علیہ السلام، په دې کې اثبات د توحید په تبلیغ د صالح علیہ السلام. هلته دلایل د توحید نقلیه، دلته دلایل د توحید نقلیه او تسلی نبی علیہ السلام لره په ضمن د قصې د صالح علیہ السلام کې، او موضوع اثبات د توحید او اثبات د تسلی نبی علیہ السلام ته. اذ قال یاد کا وخت چې ویلی لهم دوی تا اخوهم رور د دوی صالح علیہ السلام، الا تتقون تاسو ځان نه ساتئ د شرک او د کفر نه. انی لکم ز تاسو د پاره رسول را لېږلی شویم امین امانتګر. فاتقوا الله دا الله نه ویریږئ، واطیعوني زما تابعداري وکئ. وما اسألکم علیه من اجر، ګوره دلته هم الله وی وما اسألکم زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې باندې من اجر څه بدله، ان اجریه نه ده بدله زما الا علی رب العالمین مگر په رب د مخلوقاتو ده. اتترکونا ایا تاسو پرېښودلی شئ همداسې فی ما په هغه کې هاهنا چې په دغه ځای کې آمنین په امن کې د عذاب نه، نه فی جنات په باغونو کې، وعیون په چینو کې، وزروع په فصلونو کې، ونخل او په خرماګانو کې، طلعها حزیم چې زنبکونه د هغې نرم او نازک دي. وتنحتون من الجبال تاسې تراشئ د غرونو نه بیوتن کورونه، سمڅې هم ځان ته جوړې کړي، غټې غټې ګارې هم جوړې کړي دي. فارحین او خوشحاله یې تاسې او ناشطین. فاتقوا الله دا الله نه ویریږئ، واطیعوني زما تابعداري وکئ. ولا تطیعوا او تابعداري مه کوئ تاسې ولا تطیعوا امر المسرفین، د امر د مشرکانو. مشرکان الذین هغه خلق یفسدون فی الارض چې فساد راولي په ځمکه کې، ولا یصلحون او اصلاح نه راولي. نو قالو دویل انما انت من المسحرین، بېشکه ته چې تاسو باندې جادو شوی دی، سحر در باندې شوی دی. ما انت الا بشر، نه ته مګر یو انسان مثلنا په مثل زمونږ. فأتی بآیة تراتګ وکړه موږ ته یو علامه په نبوت سه، یو معجزه راته وښیه. ان کنت کیت من الصادقین، د رښتینو نه که ته رښتیا پیغمبر یې نو وښیه موږ ته یو معجزه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.